الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك أهل دغه صفاتونه الله فرمای لهم نصیب د دې لپاره برخه وافره د جنت کې پورا برخه ده مما کسبوا دا هغه څه چې دوی کسب کړی دي والله سریع الحساب الله سبحانه وتعالى ډېر تیز حساب کوونکی دی او داس معنی هم شو د سریع الحفظ دی الله سبحانه وتعالى او دا معنی هم شو د شدید العقاب دی اهل ریا لره څوک چې ریا کوي دغه پر سخت عذاب ورکوونکی دی واذكروا في ايام معدودات واذكروا الله یاد کوي الله یاد کوي په تکبیر سره لا اله الا الله سره تمجید سره په ایام معدودات په غورزو معلومه کې چې غورزه د تشریق دي د تشریق په ورځو کې خاص د منځنه الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا د عرفه د ورځې د گیز نشرکی د تکبیر تشریق او د څلورمه ورځې پس د مازیګر منځنه ویل کیږي ختمي ومن تعجل في يومين پس هر هغه چې بیړه وکا پر ګرځیدلو ومن تعجل في يومين چې بیړه وکا د مکینا د منانا مکیتا چې بیرته ولاړ شي مکیتا په يومين بیړه وکا په دغه دوه ورځو کې پس د اختر د ورځې نه دوه ورځ باندې ولا اثم علی په دې باندې کوم ګناه نشته چې د مینانه مکې ته بیرته ولاړ شي پس د دې نه چې کله ځان حلال کو شیطانان یې وبستل نو خوخه دلته پاتې کیږي او که بیړه کوي خو ته زرسي ومن تاخر او څوک چې اخر شو تدریمه ورځې پوری نو فلا اثم علیه ورسته ځان ورسته کو بیړه ونه کا مکې ته پتاګ فلا اثم علیه په د باندې په تاخير باندې په د باندې کوم ګناه منمتی نشته لمن اتقى دا دوغه چا د پاره چې هغه ځان وساتي دوه شان چې الله منع کړی دی واتقوا الله یا الله نو ډار شي په شانو کې چې الله په حج کې تاسو منع کړی دی مثال په تور مثلا د ښکار په او کې پنیولو کې مد الله نو ډار شي واعلموا تاسو په دې باندې پوي شي انکم الیه تحشرون په دې باندې پوي شي چې تاسو الله ته ور حشر کیږي تاسو پس د مرګ نه به الله ته ټول ورټولېږي پس د مرګ نه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس او بعض د خلقنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا دې مبارکات سبب د نزول داو چې اخنس بن شرایق د نبی علی اسلام تراغله د منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اظهار د خپل اسلام وکړو او قسم یې وخړل چې والله زه د تاسو محبت لرم او د داسې منافق و چې زړه باطن یې خبيث و او ظاهر یې ډېر کله و ظاهرا یې د اسلام چغه ویل نو نبی علی اسلام ته خپل اسلام اظهار کو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور نو لاړو نو بیا په یو کښت مسلمانانو تیرېدل د مسلمانانو الته څمالونه نو کښتیو اکښتیم ټول وسو هغه مولونه هم ټول په قتل ورسول اخر چې کوم نو الله سبحانه و تعالی دا مبارکات دې په پات حق لبندر نازل کو حکم عام دی کین مورد خاص دی نو حکم عام دی یعنی هر هغه خلق چې دغه صفات پکې وي بس دغه آیت لوندرځي ومن الناس من يعجبك او بعض د خلقنا ټول خلق د سینې دي بعض د خلقنا د څوکشته دي من يعجبك چې تعجب کې اوچوي قوله دغه خبره دغه کلام او دغه ښکارا حسابونه ته تعجب کې وچی په حیات الدنیا په دنیا کې ژوند د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه او شاهد ګرځوي الله په څه باندې چې د پزړه کې دي یعنی قسم په الله باندې خوري چې زه تاسو محبت لرم زه د اسلام سره محبت لرم نبی علی اسلام تخنس بن شرایق هم دغه خبر کړه زه تاسو محبت لرم او تاسو تابعداري کوم او هو الد الخصام الله فرمایي چې دا ډیر سخت شدید الخصومات دی دا چې دی د جدل کې په باطل سره او د دوه خصومات چې دی ډیر شدید دی ډیر سخت و اذا تولى او چې کله وګرځیدو سعا
کله چې وګرځیدو نو بیا څه کوي سعا بیا کوشش وکړي په الارض په مځکه کې یفسد فيها چې د فساد وکړي په مځکه کې ويهلك الحرث والنسل او هلاک کښتونه او نسلونه او دغه حیوانات او د شان په قتل سره بیا د فساد نو الته نبی علی السلام ته قسم کولو نو بیا چې کله نو دا وګرځیدو د رسول الله د مجلس نه الته کښت وغټو د منځي وړل بعضو د دې تفسیر داس کړی و اذا تولى ځنه داس خلق دي چې په دنیا کې دغه خبره دغه ظاهر قوارې ته کله ګوري نو تب په تعجب کې وچوي چې کنه ده دا خدای دغه وګړي ګری ته چې ګوري دغه قوارې ته کله ګوري نو بیا به دا فکر وکړي خبره ته چې کله وګوري خبره دومره منظمه او دومره عجیبه چې انسان حیران پاتې کوي دا نو و اذا تولى کله بیا واک ورکړي شي و اذا تولى کله دای یو شی باندې یعنی کوم منصب کوم چوکۍ کوم شی د حاصل شي بیا څه کوي مسلمانانو لپاره بیا خدمت نه کوي بیا د مسلمانانو خلاف کار کوي صعاب الارض بیا کوشش کوي په ځکه کې چې فساد وکړي په ګناهونو سره ويهلك الحرث والنسل بیا به نه کښت پرېږدي مسلمانان او نه به حیوانات پرېږدي والله لا يحب الفساد الله نه خوښوي فساد نه خوښوي واذا قيل له اتق الله او چې کله ورته چې د خدای نه وډه شو د خپل کار کې تا خو د مسلمان په صفات خلکو ته ځان معرفي کړی دی تا خو دی ډېر ستر هغه په هغه باندې ځان معرفي کړی دی ستر د مثال په تور شیخ دی ستر بزرګ دی په دې حساب باندې خلک ته کله ورته چې د خدای نه وډه شو اخذته العزه بالاثم به ونیسی نننګي ونیسی آری ونیسی په ګناه سي ونیسی په کبر سي ونیسی نور او په حسبه جهنم دې لپاره جهنم څنګه دی کافي دی د مسیر د ورتګ جهنم ته په حسبه جهنم بس کافي دی د لپاره جهنم یعنی ورتګ به جهنم ته ولا بئس المهاد او دا ډیر بد فرشته دا ډیر بد فرشته دا اخنس بن شریک په برکه نازل شوی ودا حسن المنظر و حلو المنطق خبره ډیره خوږی وي ډیره خوږی او منظره ډیره عجیب خوند جوړ کړی و ستاب ورته کتل نو چې دا څومره ستر اغلی او ستر شیخ دی او خبره او نبی علی السلام با رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو محبت ساتم او زه تاسو پټه کې دا بیعت کوم او په دې سبب قسم هم خورم او منافق دا سړی او الته چې کله وک پیدا کو نو چې کله موقع ورته برابر شو به دې نه د مسلمانانو کښتونه پر خپل نه مالونه ومن الناس دلته دې مقابل کې مخلص مسلمان ذکر کوي مخلص صہیب بن سنان دا ذکر کوي ا د خنس بن شریک څو پرې چې یو انسان دغه حالت او د دې حالت په پرتله کا او ومن الناس او بعض د خلکونه من د سکشته دي یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دا صہیب رومي دی چې کله اراده د هجرت وکړه مدینه منوره ته نو قریش کفار د مخه ته ورغله چې روي ګرځوي شان افسې شول چې بیرته راوګرځوي دای د خپل اغنه وخنه د خپل مرکب نه ارشه جوړ شو دغه کوس شو او څه شي چې په دغه چانټا کې خو د ټول مخه ته کې خول غشي مشي ده او خپل لندې راوخسته غشي ټول مخه ته کې خو هي کوس یو نه سنگاري ونی نو بیا داسې یا معاشر قریش لقد علمت اني من ارماكم رجلا داسې ورته چې د قریش ټوله تاسو په دې باندې پوهیږئ چې زه هغه ډیر سخت ډیر خويشتون کایم ډیر نخي مګري او د ما نه هم ډیر ښه په ځای لګي او قسم په الله دی چې لا تسلون الیا تاسو ما ته ونه رسیږئ حتی تو وخت پر ما ته ونه رسیږي مګر دغه ټول غیشي ز چې ما په چونټه کې دغه ټول زی ورته تاسو خلاصوم زهایب نو بیا به زه تاسو په تور باندې ورنه کوم ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي نو بیا چې څه کوي بیا غا تاسو وکړي یعنی زب په دې لار کې اسلام نه د دې پاپ خاطر باندې او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان وصل کوم یعنی خپل ځان به قربان کوم نو تاسو به ارڅ کوي بس وایي کوي هغه ورته چې موږ د تا ترغلیو تا نه سوال کوو تا نه ته چې ته اوس ډیر مالم لري
نو دا ورته وی چې زه به تاسو خپل مال دروخم یا زما لاره خوشی کړي مال بم دروخم چې مکه کې د کوم مال دی تاسو نو زه دې مال لاره خوشی کړي بیا نو هغه ورته چې بالکل د صحیح ده هغه مال چې مکه کې وای وروخو نو د لاره خوشی کړو کله راغلو نبی علی السلام ته راغلو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب ګټه وکا د صهيب بيع ګټه وکا او الله سبحانه و تعالی د برکت آیات نازل ومن الناس او بعض د خلقنا ومن الناس بعض د خلقنا د خلق شته دام ټول د سینې ومن الناس بعض د خلقنا د سدي من يشر نفسه ابتغاء مرضات الله د سوکشته د خرڅوي من یشری خرڅوي نفسه خپل مال خرڅوي خپل ځان خرڅوي خپل مال سره خپل مال سره خپل ځان خرڅوي خپل مال ورکوي خپل ځان الله او پیغمبر ته خرڅوي ابتغاء مرضات الله دا ولی دا غوړي د الله رضا غوړي دا د خدای پاک د رضا په طلب کې دی والله رؤوف بالعباد الله سبحانه و تعالی رؤوف بالعباد دی الله مهربان دی په بندگانو باندې ولا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ايها کسانو چې ایمان یې وروړي یعنی اي مؤمنانو ودخولوا في السلم كافه اي مؤمنانو تاسو داخل شئ په اسلام کې په پورا طریقه سره ودخولوا في السلم داخل شئ په اسلام کې کافه ټول په اسلام کې داخل شئ یعنی دلته په مبارک آیتونو کې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته په انقیاد باندې امر کوي چې د خدای پاک حکم ته تاسو انقیاد وکړئ تاسو تسلیم شئ تاسو ځانونه داسې کله که صہیب چې مخ کې تیر شو په پوره طریقه په اسلام کې داخل شئ نو وایي فرمایي چې مؤمنانو تاسو په اسلام کې بالکلیه یعنی په ټولو احکامو په ټولو شرایعو کې څنګه شئ داخل شئ او عمل په وکړئ داسې مکه وایي چې بعض احکام ونیسئ او بعض پرېږدئ تاسو داسې مکه وایي چې تاسو منځونه کوئ او د زکات نه مننه راوړي او یا د مثال په تور یو حکم منئ بل حکم نه منئ یعنی اسلام چې د تجزیه کیږي نه اسلام تجزیه کیږي نه یا ایها الذين امنوا ای مؤمنانو ادخلوا في السلم كافه تاسو داخل شئ په شرایط دین د محمد رسول الله کې ټول ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو مڅئ په قدمونو د شیطان څخه مڅئ شیطان تاسو حرام شان د خایسته کوي انه لكم عدو مبین په اکثر د شیطان چې تاسو لپاره د دښمن دی واضح ظاهر العداوه دی دغه دښمنی چې د ښکارا ده فإن زللتم کچرته تاسو کاغش وای د شریعت د دین د محمد رسول الله نه من بعد ما جاءتكم البينات پس دغه چې تاسو واضح دلایل راغله تاسو ته بیان راغله چې تاسو په کتاب کې دی نو فعلموا تاسو په دې باندې پوه شئ ان الله فتاخر الله تعالی چې دی عزیز د زورور د انتقام سره څوک چې د رسول الله د لارې تابعداري نه کوي نو په غیر زورور د انتقام ته وخلی او حکیم دی الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی چې کوم احکام نسخه کوي الله د حکمت ولا ذاتي کوم احکام مخکې منسخوي نوی نور وروړي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه هل ينظرون انتظار نو بسیط د مکه خلک د څه په انتظار کې ول ایمان نه وروړي داسې حالت ته په انتظار کې چې بیا به الته د دې هغه ایمان نه قبليږي نو ته مخ باید ایمان وروړي هل ينظرون د انتظار نو بسي الا ياتيهم الله مگر دې ته په انتظار کې دي چې الله سبحانه و تعالی راشي دیتا یا د الله عذاب راشي یا الله دوی ته بلا کیف راشي ورځ د قیامت باندې په ظلال من الغمام غسیورو کې غسیورو د وریزونه په ظلال من الغمام غسیورو کې چې د وریزونه دي په کې الله سبحانه خپل عذاب راولي د عذاب ته په انتظار کې دي والملائکه او د ته په انتظار کې دي چې ملائکه راشي وقضي الامر او د دې ته په انتظار کې دي چې کله چې کار فیصله شي د کار چې کله فیصله شي جنتیان جنت ته ورشي دوزخیان دوزخ ته ورشي په وخت کې بیا د ایمان وروړي و الى الله ترجع الامور او الله سبحانه و تعالی ته ترجع الامور راجع کیږي عواقب د امور په آخرت کې ټول الله ته راجع کیږي سل بني اسرائيل كم اتيناهم اوس نبی علیہ السلام ته خطاب کو
الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي سل سوال وکا بني اسرائیل دی بني اسرائیل نه پښتنه وکا کم اتیناهم من آیه بینه کم اتیناهم چې څومره موږ دوی ته ورکړي دي من آیه بینه څومره نخي څومره موږ دوی ته امر کړی په اوامر او په نواهیو باندې او دا پښتنه ته وکړه چې موږ دوی مکرم کړل په دین سره په زمانه د موسی علی السلام کې نو دوی هغه بدل کړل په کوپر سره بدل کړل کوم انعامات چې موږ په دوی باندې کړو دوی هغه په کوپر باندې پښتنه ته وکړه چې موږ بنی اسرائیل سره چې دوی سم کومه خبرې کړې وي دوی ته کومه نخې راوړې وي واضح نخې چې دوی ته راوړې وي دوی ته اکرام په دین سره ورکړ په زمانه د موسی علی السلام کې دوی هغه تبديل کړل هغه نعمت یې تبديل کړ فند یې ته ونه خستو ایمان پرانه وړو و من یبدل نعمت الله او هر هغه څوک چې تغییر کو دین د الله کتاب د خدای تغییر کو په کوپر سره من بعد ما جاءته پس دغه چې من بعد ما جاءته پس دغه چې دغه د تراغلو پس دغه چې نبی علی اسلام د تراغلو ان الله شدید العقاب په تفسیر الله سبحانه و تعالی چې د شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې د څوک چې کافر شي زینا فاستشوی دی للذین کفروا فاستشوی دی کفارو ته ابي جهل او د دل راویانو ته څه شي فاستشوی للذین کفروا الحیات الدنیا ژوند د دنیا هغه چې په ژوند د دنیا کې دی هغه وسعت د معیشت کوم پرخای چې د دې په ژوند کې کوم رچی د پرخایسته شوی دی ويسخرون من الذين او دوی مسخري کوي من الذين امنوا مؤمنانو باندې مسخري کوي سلمان بلال صہیب یا دغه په لار تلون کې په هر عصر کې د بلال او د صہیب په لار تلون کې مسلمانانو باندې دوی مسخري کوي په دې خاطر باندې مسخري کوي چې دوی ژوند تنگ دی والذین اتقوا او هغه کسان چې کوم ځان ساتلای دي د کفر او شرک نه فوقهم دا به برسیروي په حجت کې به دوی لوړ وي په منزله کې به دوی لوړ وي په جنت کې و یوم القیامت پرز د قیامت باندې یوم القیامت پرز د قیامت باندې والله يرزق من یشاء الله سبحانه و تعالی ورکوي روزي ورکوي چاته چې خوښ شي وسعت په مال کې راولي چاته چې خوښ شي بغیر حساب به حساب کان الناس امه واحده کان الناس د زمانه د په زمانه د نوح علی السلام ته زمانه د نوح علی السلام پرې نو د خلق ټول یو امت وو کان الناس امه واحده و د خلق یو امت وو ته زمانه د نوح علی السلام پرې امه واحده او یو معنی داسم شوی ده کان الناس امه واحده و د خلق په زمانه د نوح علی السلام کې او د ابراهیم خلیل الله کې امه واحده یو امت وو چې ملت کفر وو د نوح علی السلام او د ابراهیم خلیل په زمانه کې د خلق یو امت او ملت کفر وو وبعث الله النبیین بس الله سبحانه و تعالی وبعث الله النبیین الله دیت انبیاء را ولګل د ذریه د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام مبشرین چې دوی ته زیری ورکول په جنت سره او منذرین او د ډارول دي د ور نه ډارول وانزل معهم الكتاب او را نازل کړ د دوی څخه کتاب را نازل کو په دوی باندې جبرئیل امین کتاب بالحق په حق سره چې دا مبین د حق او د باطل ليحكم بین الناس چې هر پیغمبر په خپل کتاب حکم وکړي او د خلکو په میانس کې فی مختلفو فيه د پوغو احکامو کې چې دوی اختلاف پکې کوي دا پیغمبران موږ د کتابو سره راولېګل څو پرې د کتابونو پرانا کې د اختلافات حل کا ومختلف فيه او اختلاف نه د کوي په دین کې او د محمد رسول الله په حق لا اختلاف نه د کوي الا الذين اوتوه مگر هغه کسان اختلاف وکړي چې دوی ته کتاب ورکړی شوی وو من بعد ما جاءتهم البينات پس دغه چې دوی تخکاره واضح دلایل راغلل چې هغه د دوی په کتاب کې وو نو دوی اختلاف وکړي د رسول الله په باره کې او د دین په باره کې دا ولی اختلاف وکړي بغيا بینهم دا یو حسد و د دوی نه دوی کافر شول په محمد رسول الله په قران سره په دین سره فهد الله الذين امنوا نو هدایت وک الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته پنبیاو سره لمختلف فيه دغه لمختل هدایت الله مؤمنان ته وکړو الله راهنمایي کلمه اختلافو فيه لما هو سلره اختلافو فيه جدي اختلاف پکې کول په دین کې من الحق یعنی د حق خاطر مسلمانانو خدای په راهنمایي کړ
الله مسلمانان د اختلاف نه وساتل او د حق احکام ته چې کوم احکام کې چې اختلاف الله د حق خواته د راهنمایي کړل د حق خواته باذنه په خپل کرامت په خپل اراده په خپل امر سره والله يهدي من يشاء من الحق لما اختلفوا يعني فهدى الله رهنمایي کړل هدایت ورته وکړو الذين امنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو په انبیاء او خدای پاک رهنمایي کړل لما هغه احکام ته اختلافو فيه چې اختلاف پکې کولو چې په دین کې کوم احکام دي چې څه ته رهنمایي کول مؤمنان په اختلافي شان کې من الحق يعني الى الحق حق ته رهنمایي کړل نو الله مؤمنان وسطل په انبیاء اوسه د اختلاف نه وسطل د حق ته رهنمایي شول باذنه په کرامت خدای سره په اراده د الله سره په امر د خدای سره والله يهدي من يشاء الله هدایت کوي چاته چې خوښ شي هغه څوک چې اهل د دین وي اهل د هدایت وي الى صراط مستقيم الله رهنمایي کوي مستقیم لارې ته الى صراط مستقيم دین قائم ته چې الله ته خوښ شي هغه دین چې الله خوښ کړي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا تاسو داس ګمان کوئ ای د مؤمنانو ټولیا ان تدخلوا الجنه تاسو جنت ته داخل شئ ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم تاسو جنت ته داخل شئ نس ولار شئ چې په تاسو باندې مثال د هغو عقوبتونو د هغو تکلیفونو نه راغلي چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي تاسو داسې فکر کوئ چې هغه مخکنه یو خلکو باندې کوم تکلیفونه راغلي هغه ته ورته تکلیفونه په تاسو باندې نه رسیم داسې به جنت ته ځئ تاسو به نه ازمیل کې په مثل د همغه تکلیفونو مصیبتونو چې کوم الله سبحانه و تعالی مخکنی قومونه خدای په ازمیل دي مؤمنانو یعنی داس فکر مکوئ تاسو نه به امتحان خستل کی تاسو په تکلیفونه رچی تاسو په مشکلات رچی تاسو به الله سبحانه و تعالی په خپل علم ظهور کې په خپل علم وقوع کې به خدای پاک تاسو د دنیا په صحنه کې خلکو ته ورخی لکه په غیب کې چې الله در باندې عالم دی مستهم البأساء چې دغه قومونو باندې مخکې چې کوم اگر اغلل کوم عقوبتونه دوی مسکل دوی ته ورسېدل دار دلته بلایاوي شدائد ورته ورسېدل والضراء مرزونه لوګي د ټول وزلزلوا وخرول شل دوی حتی څخ ولړځول شول حتی یقول الرسول تدې پرې بچي هغه رسول د دې بداسي چې ویل والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان بو معه د رسول سره متى نصر الله داس حالات خلق کې راغلي الله فرمایي تاسو داسې ګمان کوئ چې تاسو به داسې تکلیفونه نه رسي لکه مخکنی قومونه چې کوم راغلي چې دوی دار بلایاو شدائدو مرزونو لوګي مسکړل د خلک ولړځول شول شدید ولړځول شول حتی رسول او هغه کسان چې دوی سبو ټول بچي غوي چې ماته نصر الله خدا دغه نصرت څه وخت یعنی دومره څنګه دومره مشکلات کې ګرځول الله تعالی ورته وې هغه نبی ته الا ان نصر الله قریب الا ان نصر الله بيدار وسي ګوره خصوبات استقامت له سوار نه کوي الله نه رب طاقت نه کوي د الله نصرت د دښمنانو په مقابل کې چې الله بستاسته نجات درکوي نه غږ نږدې دی يسالونك او سوال کوي د تانه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوال مخکې د آیات میراث نو وخت د میراث آیتونه را نازل شوی نو صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه يسالونك ستانه پوښتنه کوي محمد رسول الله ماذا ينفقون چې دې څه صدقه کو څه شي نفقه او په چای نفقه څه شي نفقه کو څه شي صدقه کو په چای نفقه قول ورته محمد رسول الله ما انفقتم من خير کوم شي چې تاسو نفقه کوي کوم شي چې تاسو نفقه کړی او نفقه کوي د مال نه وللوالدین نو اول یې په مور پلار باندې مصرف وکړي پیغه باندې صدقه وکړي ول اقربین خپلوانو باندې پس دغه د زکات چې دی بیا هغه آیاتونه د میراث چې کله راغلل بیا د صدقه په مور پلار د هغه چې کومه ده د زکات په مور پلار باندې ده حرام شو ځکه به دغه نم نو مور پلار که غریبان شي نو نفقه به دغه نم په زوی باندې فرض او لازم ده نو ولیتاما یتیمان باندې صدقه وکړي والمساکین مسکینانو باندې صدقه وکړي وابن السبیل او مسافر باندې صدقه وکړي وما تفعل من خیر او کوم کارونه چې تاسو د خیر کوي کوم مال چې تاسو نفقه کوي په دې خلکو باندې ان الله به علیم الله عالم دی
یغه سه تاسو په نیتونو سره الله عالم دې غیواز به خدای درکوي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وصلى الله سبحانه وتعالى په دې مبارک آیات کې د قتال په اسلام کې د قتال د جنگ د مشروعیت د حکمت بیانوي چې دا اسلام کې د کفارو سره جنگ د کفارو سره مقابله کول په دې کې څه حکمت دی. الله سبحانه و تعالی یو حکمت تل بیانوي. كتب عليكم القتال فرض کا شوی دی په تاسو باندې قتال په اوقات النفیر عام کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کله نبی علیه السلام غزا ته وځي او تاسو ته وی چې ټول وروځي اذا استنفرتم فانفروا. نبی علیه السلام چې کله تاسو نغښتنه وشي ټول وروځي د نفیر عام په حالت کې بیا جهاد فرض عین دی. كتب عليكم القتال تاسو باندې فرض کړی شوی دی جهاد قتال جنگ وهو كره لكم په داس حال کې چې دغه جنگ کفار سره دا كره لكم شاق دی مشکل دی تاسو لپاره او سخت دی ځکه تخریب د بنیان د کورونو رنګیدل دي او د وینو تویدل دي او دلته زخمونه دي مشکلات دي دا چې دی دا خو ظاهرا چې ورته ګوري هغه دی نو دا حسن لغیره دی یعنی دا معنا چې دا کولای دی دا شان کلی دی خو د څه شون لاعلای کلمت الله حسن دی د غیر د وجه حسن شوی نور خو چې ورته ګوري تخریب د بلاد دی ته دل دی وینو دی د سرونو قطع کېدل دی نو خو دا خو دا کله حسن کېدی شي نو خو حسن دی لغیره لاعلای کلمت الله دی الای کلمت الله دی وجنه دغه شان کول شي دا کول شي وهو كره لكم او دا تاسو پر ادا چې دی شاق دی وحسان تکره شین او ډیر شي تاسو به یو شی بد بولي چې جهاد د الله په لار کې دی وهو خير لكم او غد تاسو پر خوي چې ولې بخوي یعنی تصيبون الشهاده والغنیمه تاسو به په دغه جهاد په نتیجه کې به تاسو به د شهادت منصب ته رسیږئ تاسو به غنیمت ته رسیږئ نو خدای تاسو لپاره خشو چې جهاد نوې شهادت به کوم شي وعسان تحب شيئا او ډیر شي تاسو خوښوي او هغه شهادت په اهمیت سړی په وخت کې پويږي چې کله ځان کدن یوي چې کله سړی د مخېږي بیا د شهادت په اهمیت سړی پويږي چې دا څومره لوړ منصب دی. والله يعلم الله وعسى ان تحب شيئا او ډیر کړه تاسو یو شی خوښوي چې هغه کې نستل دي د جهاد نه او شر لكم او دا د تاسو پر شر وي ځکه تاسو د شهادت منصب ته نه رسیږئ تاسو غنیمت ته نه رسیږئ تاسو ازادي نشئ ترلاسه کولای تاسو خپل واک خپل اسلامي نظام خپل اسلامي نظام د سیور د هغه نه به تاسو محروم وي نو ګره دکې نستل دي نه والله يعلم الله پیږي چې د جهاد تاسو پر غوړه دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پیږئ چې د جلوس تاسو پر شر دی. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك دا چې دی دا رنسل شوی د سعد بن ابي وقاص مقداد بن اسود او د دې ملګرو کې بیا د چې دی دا ورسته کوم دی دا رانځل شو شان دی عبد الله بن جحش او د ملګرو په باره کې چې دا قتل عمر بن حضرمي والله يعلم الله پیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دا وقت بیا کول شي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دغه د شو چې در نازل د پشان د عبد الله بن جحش دا مبارک آیات چې دی در نازل شو پشان د عبد الله بن جحش کې او د ملګرو په اړه دا چې دا مړ کړل دا عمر بن الحضرمي دا یو صحابي و دو مړ کړل او سوال د دې د قتال په اړه کې د شهر الحرام په اړه کې یعنی چې دا رجب میاشت او اخر د نو دا کار وکړ په دې میاشت کې وکړ د حرام میاشت کې دا کار ته وشو د خلک قتل وشو
نو بیا د نبی علی اسلام نه پوښتنه د مشرکینو به دا خبرې کولې تاسو فکر وکړئ د حرام میاشت احترام هم نه ساتي نو دا ایتونه نازل شو یسألونک ونه پوښتنه کوي عن الشهر الحرام د حرام میاشت نه قتال فيه تانا سوال کوي د قتال په شهر الحرام کې نو پر رجب کې دا څنګه دی قل ورته یا قتال فيه کبیر د قتال پر رجب کې دا یو غټ هغه ګناه ده دا یو غټه ګناه ده په عقوبت کې وصد عن سبيل الله او بندول د الله د لارې نه لکن بندول خلق بندول د خدای د دین نه صحیح ده د قتال د رجب میاشت کې د یو غټه ګناه ده خو بندول د الله د دین نه وکفر به د الله د دین نه انکار کول والمسجد الحرام او خلق بندول د مسجد الحرام نه واخراج اهله منه اکبر او خرجول دغه مسجد الحرام د خلق د خپل کورونه یستل اخراج اهله او یستل د اهل د مسجد الحرام د خپل کورونه نه اکبر دا ډیر ستر دی صحیح ده پر رجب کې قتال چې دی د لوی ګناه ده مګر دونه ستر جنایت دا د چې د الله د دین نه بند کی او دغه انکار وکي او مسجد الحرام نه خلق مانی کی او خلق کې د کورونو نه وباسي دا ډیر اکبر دی عند الله تعالی نزد الله باندې دغه قتل نه چې عمر بن الحضرمي کړی یو صحابي هغه صحابي چې د رجب په میاشت کې کوم قتل کړی وو دی چې وژلی وو نو بیا خو دی دغه خبره کوله چې دا وګوره نو دا یو لوی ګناه وکړه الله سبحانه وتعالى د نبی اسلام څخه کوي چې قتال په دې وخت کې سره کم دی نو دا ایتونه ورته راځي چې قتال خو لوی ګناه ده مګر دغه هغه چې کوم دی دغه لوی جنایتونه دغه دي یعنی تاسو جنایتونه د عمر بن الحضرمي د قتل نه دا ډیر ستر دي تاسو د الله دین ته خلق نه پرېږدئ تاسو مسجد الحرام نه خلق منې کوي تاسو د الله د دین نه انکار کوي تاسو خلق د کورونو نه وباسئ دا ډیر ستر جنایت دي تاسو خپل جنایتونه نه کوي او د بل ته ګوته نیسئ نو والفتنه اکبر من القتل عند الله بنزد الله باندې والفتنه او د شرک چې دی ان د بل وګره د شرک بالله چې دی تاسو خو د الله سره شریک نشئ د اکبر من القتل دا ډیر ستر دی د قتل نه عمر بن الحضرمي چې څوک وژلی دي دغه ستر جنایت تاسو کوي چې تاسو شرک کوي دا ډیر ستر دی د قتل نه ولا يزالون يقاتلونكم او همیش دا کفار چې دی یقاتلونکم تاسو سره جنگيږي حتی يردوکم تغه وخت به کفار تاسو سره جنگ کوي خدای پاک وي د کفار به تاسو سره جنگ کوي حتی يردوکم څو پرې چې تاسو وګرځوي ان دینکم د خپل دین نه وړوي د اسلام نه تغه وخت دی تاسو سره جنگ دی چې تاسو د دین نه وړوي یعنی دی تاسو جنگ د دین په خاطر باندې دی که تاسو کافر شئ نو به تاسو جنگ نه کوي نو ولا یزالون همیشه دی دوی یقاتلونکم تاسو به جنگي حتی يردوکم ته دې پورې تاسو راوګرځوي عن دینکم دین د اسلام نه ان استطاعوا کا قدرت کا زور یې ورسي دغه ځای ته ځخاله کچرته زور ورسیږي نو خو ته وخت به تاسو جنگي همیش چې مګر تاسو د دین نه ووري ان استطاعوا کچرته د قدرت پیدا کو الله دې د قدرت دې تنور کی ومن يرتد منكم عن دينه او هر هغه څوک چې مرتد شو تاسو نه د خپل دین نه ووختو فیموت او بیا مړ شو وهو کافر او داس حال کې چې دای کافر وو اولئک حبطت اعمالهم دا خلق دي چې ضایع شول دي اعمال اكم حسنات چې کړیو په دنیا او آخرت په دنیا کې ضایع شول او آخرت په آخرت کې دوی ته هیڅ کوم ایواز نه ورکول کی او اولئک اصحاب النار ځکه د عملونو د قبلېدلو اساس چې د ایمان د دینه هغه شو وته او اولئک اصحاب النار او د ور خلق دي هم فيها خالدون به د مشته پر پور کی ان الذين امنوا وتحقیق سره کسان چې ایمان یې راوړی دي والذین هاجروا او هغه کسان چې کوم مهاجر شوی دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي د الله په لار کې الله په لار کې جهاد کوي دی اولئک یرجون رحمت الله د خلق چې دي یرجون رحمت الله دوی امیدوار دي د الله رحمت ته دوی به ورسیږي د الله جنت ته والله غفور رحیم الله سبحانه وتعالى چې دی بخښونکی او مهربان ذات
یسألونک عن الخمر تانه پوښتنه کوي عن الخمر دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شان کې را نازل شوی دی چې کله د داسې چې د خلک یې ولیدل چې په خپل منځونو کې جنگونه کړي وو شراب بچکلي وو په وخت شراب حرام نه وو نو دوی په خپل منځو کې جنگ کړی نو حضرت عمر فاروق چې کله ولیدل نو بیا یې داسې وویل اللهم ارنا اے الله اللهم بین لنا بیانا خدای موږ ته شافي بیان را نازل کړي پورا مکمل نو دغه آیتونه را نازل شول دا پشان دی ځنې چې دا پشان دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې داسې را نازل شول چې داسې ووي اے لو یا خدایا ته موږ ته خپل حکم را نازل کړ په شرابو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای په کوی چې تا نه پوښتنه کوي د شرابو مبارکي نو دا مبارک آیتونه را نازل شول یسألونک او تا نه پوښتنه کوي عن الخمر د شرابو په حق لول میسر د قمار مبارکي داسې وایي چې د شراب څلورو درجو باندې حرام شو اول کې صرف دومره ورته دی ته وښودل شول ډېر په معتاد بودی عادتي وو څوک چې په یو ګناه باندې عادتي وي تدریجي شکل څخه کولای شي چې ځان خلاص کړي او یا د مثال په تور یو داعی د اسلام چې څوک په یو ګناه باندې یو بد کار باندې عادت وي نو هغه قوم هغه سړی د داعی د اسلام سره کم خلاص کړي د کار نه حکم ترتیب سره نو قرار هغه به درجه بندي کو د خپل وعظ به ورته درجه بندي کو دا چې اوله کله حرامېدل نو اول یې دا ورخدل چې ګورې په دکې نشه ده تتخذون منهم سکرا ورزقا حسنا بسته بعضو وی چې نو ځکه ورته متوجه شول چې نشانو څه نبی علی اسلام ته براغل چې دا موږ د شراب او د خمار په باره کې ته نه پوښتنه کوو قرآن شریف آیتونه د سره نازلېدل چې دوی دې ته عیار او آماده کړ چې دوی خپل پوښتنه وکړي نو به دیرغل نبی علی اسلام پوښتنه وکړه چې د شراب خمار مبارک موږ ته پوښتنه کوو دا آیت نازل شو چې ضرر یې زیات دی د ګټې نه ضرر یې ډیر زیات عقل دې منځ وړي ګټه خو به تجارت وي خو د عقل دې منځ وړي انسان تباہ کوي تکلیفونه ورته پیدا کوي جنایتونه تصدری دریم وار بیا بعض صحابه کرام منځ ته وړاندې شي وو نو یو په دې وخت کې شراب څکلی وو حرام خو نه وو بعض خلک په موږ باندې چې ضرر یې زیات دی نو څه کوو پرې خلک بعض نه و پرې داسې مکمله منع نه ورغلی نو بیا مغه وی چې کله ایو مخکې شو منځ ته نو قل یا ایها الکافرون سورته وی د الله ته پاتې شو شراب څکلی قل یا ایها الکافرون اعبد ما داسې شي نو د آیت را نازل شو چې ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى ای مؤمنانو منځ ته منځ د کې د سوال کې چې نشاو نو بیا ستې د منځ په وخت کې بیا هغه ته نه نشته کېده شراب ته بیا نو څلورم وار نو چې کله صحابه کرام چیرته ملمانه وو نو بیا خپل منځونو کې شراب یې وچکل منځ وخت نه و پاس تټکل نه د خپل منځ کې ځان ساتو دي منځ په وخت نو دلته یو بل ته په قهر شو جنگ شو نو هغه و چې د خپل منځو کې جنگونه کوي حضرت عمر فاروق راغلو نو چې کله دې حالات ولیدو او وینې سره نو بیا الله ته چې خدایا اللهم بین لنا بیانا شافیا مکمل بیان را نازل کړ بیا هغه و چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا دایته نازل شول چې په تمام معنا اجتناب ته وکي نو د پلید دي او د شیطان د عملونه دي نو دا بسلور هغه باندې هغه شوی دي حرام شوی دي یسالونک عن الخمر والميسر اتونه پښتنه کوي د شراب او د خمار په حق لا باندې قل ورته وی محمد رسول الله فيهما اثم كبير په د دواړو کې چې دي ګناه ده غټه ګناه ده پس تحریم نه ومنافع للناس او ګټه د خلکو لپاره تجارت او داشون په مخ کې و اثمهما او دغه ګناي چې کومه ده zarar یې اکبر من نفعهما ډېر د دوړو د نپنه هغه ډېر زیات ضررونه ډېر زیات ګناي ډېر غټه ده و يسالونک ماذا ينفقون او تنه پښتنه کوي چې موږ څه شي نه پکړو دا په شان د عمر بن الجمح کې رانازل شوی دی چې د نبی علی السلام نه سوال وکړو چې ماذا نتصدق من اموالنا موږ د خپل مالونو نه څه شي صدقه کوو الله تعالی خپل نبی ته وویل چې تاسو پښتنه کوي چې موږ څه شي صدقه کوو ويسالونک او د تاسو پښتنه کوي ماذا ينفقون وماذا ينفقون چې څه شي څومره نفقه وکړو
ماذا ينفقون څه شي نفقه قل ورته قل العفو ورته وبیا کوم شي دا بیا پایت زکات سره منسوخ شو ورته وبیا چې کوم شي ستاسو د حاجت او د خوراک خرڅ د عیال نه اضافه دي هغه ټول صدقه کوي پس دغه آیت زکات را نازل شو کذالک همدارنګ یبین الله لكم الله تاسو ته بیانوي الآیات آیاتنا امر و نهی لعلکم تتفکرون دې د پاره تاسو فکر وکړئ په دنیا کې چې د دنیا فانی ده والآخرت او آخرت چې دی لعلکم تتفکرون فی الدنیا د دې لپاره الله دغه اوامر او نواهی او د سپکوي د دنیا چې دنیا سپکه ده د خدای په تاسو ته بیانوي څو پرې چې تاسو فکر وکړئ په دنیا کې چې د فانی ده او آخرت په آخرت کې فکر وکړئ چې د باقی ده ويسالونک عن الیتاما او د تاسو پوښتنه کوي د یتیمانو په اړه کې دا په شان د عبد الله بن رواحه کې را نازل دی چې د نبی علی اسلام نه پوښتنه وکړه چې د یتیمانو مال کومک په ګټ کو او د دې مالونه د خپل ځان سره ګټ کو د دې موږ سره یو ځای ټکاله وګوچ کی په یو ځای ووسی آیا دا جایز دي که جایز نه دي نو الله تعالی خپل نبی علی اسلام ته د مبارک آیتونه را نازل کړ قل ورته وي يسالونك عن اليتامى پښتنه کوي د تنان یتامى د یتیمانو په حق له چې د یتیمانو مال د خپل ځان مال څخه ګټ کو قل ورته وي محمد رسول الله اصلاح لهم خير اصلاح کچېرته داسې وو چې د یتیمانو مال په ګډوالي کې د دې لپاره ګټه و چې د یتیم مال د خپل مال سره ځای کې د یتیم لپاره ګټه و نو دا هیڅ فرق نه کا نو دا ډېر ښه کار دی ځکه نو کچېرته داسې وي چې دغه لپاره ځان ته ور بلوي خو د په مصارف په بلوي نو دغه لپاره ځان ته ټکاله په خوي د په مصارف په خوي نو بیا دلته دغه توان ډیریږي او کچېرته داسې وي چې ګډ کې او تاسو بدونم ته نور سور کوي ادم دیم لخت څه ورسملګری کوي نو الته به دې څه ګټه پکې زیات وي داسې نور شانم نو بیا فرق نه کوي تاسو ګټه کم اصلاح مطلب دی هو الته بنده خدای پاک پیږي د بنده په نیت باندې پیږي چې ته د یتیم مال ګډوي د خپل مال سره د څه خاطر قل ورته وي محمد رسول الله اصلاح لهم خیر د اصلاح د دوی د مال لپاره د غوړه دي د ترک د مخالفت نه وین تو خالتوهم نو کچرته تاسو وین تو خالتوهم کچرته تاسو ګټ کوي د دوی مالونه دوی ګټ کوي په طعام کې په شراب کې په وسیدلو کې په چکلو په طعام کې دي سر ګټ کوي په اخوانکم نو دیم تاسو ورونه دي په دین کې نو تاسو خپل انصاف وساتئ والله يعلم المفسد الله پیږي الله پیژني مفسد چې د یتیم مال تغلبي ومن المصلح د مصلح نه پیژني چې څوک مصلح دی د یتیم مال ته څوک مفسد دی ولو شاء الله لاعنتکم کله خدای پاک اراده شي لاعنتکم نو الله به دغه د یتیم مال ګډول د تاسو حرام کړای و تاسو په یو مشکل کې ګیروي ولو شاء الله کله خدای پاک اراده شي لعنتکم نو تاسو په یو مشکل کې ګیر کړی وای چې د یتیم د مال ګډول د خپل مالونو سره به حرام کړای و ان الله عزیز الله زورور دی انتقام اخلي څوک چې د یتیم مال ته مفسد وي حکیم او حکیم دی الله حکم کوي الله سبحانه و تعالی په اصلاح د مال د یتیم باندې ولا تنكحوا المشركات دا نازل شوی دی د مرصد بن ابي مرصد الغنوي دا یو صحابي دی د عادت د شهوج د بنديان به ډېر تختول نو یو وخت کې چې کله بنديان به تختوي نو دا خپل یو مو بنديان وو تختول ځنګل ته د شپې مسلمانانو بیا به مدغه ځولانه ماته کې په ځنګل کې بیا برتل په خپل خو نو دا وی چې زه وخت کتلم نو بیا ادمه د جاهلیت د وخت کوم ملګری و غوغا کړ باندې وکړي چې موږ شپه وکړه ما د دعوت قبول نکو ما چې موږ رسول الله د بد کار نه اوس معنی کړی یو وې د چېغه وکړي چې بنجان تختوي نو خلکو په مخ منډه راوخست چې نبی علی السلام تراغلو بیا ورته چې ځاغه په نکاح کم نو بیا آیتونه نازل شو چې مشرک ده نو د مسلمان نکاح د مشرک صحیح نه ده نه د مشرک سړی سره د مسلمان خځې نکاح راوړ الله سبحانه ارشد غنوی چې کله اراده وکړه چې هغه مشرک خځه په نکاح کا عناق په نوم دله الله د دې نه معنی کو نو الله هو فرمایي ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات په نکاح نه کوي مشرک خځه
خو نکاح ونه تړئ حتی یؤمن څو پورې چې دوی ایمان راوړي په الله باندې. ولا امه مؤمنه منځ مؤمنه منځ نکاح د مؤمنه منځ د خیر غرده من مشرکه د مشرکینه نو د مشرکینه د مسلمان منځ سره نکاح وکړه خله. ولو اعجبتکم اگر که مشرکه خزه تاسو دغه خلا دغه جمال تاسو په تعجب کې وچوي هم تاسو ډیر خوښ وي دغه ډیر کلی وي ډیر ګلالي وي ته هغه مؤمنه خزه چې رنگ تورم وي چې وین ځوین دخل همدارنګه ولا تلقح المشرکین او تاسو ای مسلمانو خزو تاسو مشرک سړي په نکاح نه کوي. هلته خطاب نرانه ته ودلته خزو ته حتی یؤمنو څو پر چې ایمان وروړي. ولا عبد مؤمن غلام چې دی که دغه سره نکاح تاسو وتړی دا خدای من مشرکین دا خیر غرد من مشرکین د مشرکین د نکاح د مشرکین چې هغه آزاد وي مشرک. ولو اعجبکم اگر که هغه مشرک ای مسلمان خزو دغه بدن دغه قوت دغه مال تاسو په تعجب کې وچوي هم دغه هغه مؤمن غلام خدای. اولئک د مشرکان چې دی دون الى النار د دعوت کوي دا خلق بولی ور خوته کوپرته او داسې عمل تم بولی چې هغه د ور سبب وګرځي. والله يدعو الى الجنه الله تاسو جنت ته غوړي توحید سره والمغفرت او بخنه تم غوړي په توبه سره باذن خپل امر سره ويبين اياته الله بیانوي خپل آیاتنا للناس د خلقو لپاره لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی پند وخوري. صدق الله العظیم.